او دې پسې چې دا اوس کومه میاشت شروع ده په عربی کې دې ته د شوال میاشت وایي او زمونږ پښتانه ورته د رکوټ اختر میاشت وایي. دا میاشت هم ډېره برکتي میاشت ده او دا ولې برکتي ده؟ یو خو د رمضان د میاشتې ګاونډی میاشت ده، څنګه چې شعبان برکتي میاشت ده ځکه د رمضان نه هغه مخکې ده او دا د رمضان نه وروسته. دویم دا د رکوټ اختر میاشت ده، اختر دی پکې د مسلمانانو خوشحالۍ ته اختر وایي. دو اخترونه خدای پاک په مسلمان باندې راولي په کال کې، یو ته رکوټ اختر وایي، یو ته لوی اختر وایي. رکوټ اختر دا د خوشحالۍ ورځ ده او دا په دې خوشحالي ده چې الله موږ ستا په حکم ستا د رضا دپاره یو میاشت روجي ونیولې، نو دا زه په هغه روجو په خلاصوالي کې روجې مې خلاصې کړې. یا کم مسلمان روجه نشي نیولی او فدیه ورکړي دا هم د روجې په ځای ودرېږي، نو الله زه په دې د خپلې خوشحالۍ اظهار کړو. نو اختر د مسلمان خوشحالي ده په څه چې دا روجې مې ونیولې، ما پکې عبادت وکړ، په ما د خدای رحمتونه نازل شو، په ما د خدای مغفرتونه نازل شو او د پیغمبر مبارک د وینا مطابق زما سټ خدای د جهنم د اور نه آزاد کړ. په دې زه خوشحالي کوم. او د لوی اختر خوشحالي په دې ده چې حج دی پکې، تکبیرات تشریق دی پکې او قربانی ده پکې او نور پکې نیک اعمال. نو یو د اختر میاشت ده. دویم پکې د اختر منځ کېږي صلات العید. د اختر منځ ځان له یو فضیلت لري، د هغې خطبه ځان له یو فضیلت لري، ځان له یو برکت دی. مسلمانان د کلي نه باروځي او په یو ځای کې راغونډ شي او رسول الله مبارک په خپله صحابو ته ترغیب ورکړی دی او فرمایلی دی چې د اختر مانځه له ټول باروځئ او زنانه مو باسئ. هغه زنانه چې هغه مونځ نه کوي په ماهواري بیماری کې مبتلی وي دا موځئ. صحابه وی د الله رسوله دا مو باسو؟ وی خو مونځ نه کوي. وی دا مو باسئ. خیر دی د مانځه د ځای نه د شاته ناستې وي، د مسلمانانو ډله به هم پې درنه شي، د ملا صاحب تقریر به هم واوري او په دعا کې به هم شرکت وکړي. وی د الله رسوله وی ډېرو ښځو سره خو پړونې نشته، غریبانانې به وې ښځې چې د کور نه بار به وتې د یو بل نه به یې په سوال پړونې غوښتل. نو حضور پاک وفرمایل فلتعرها اختها من جلبابها، بله خور دی ولا خیر دی چا سره دوه پړونې ولا دی ورکې خدا دی موځي. نو د اختر منځ په دې میاشت کې دی دا ځان له برکت شو. دریم دا د اشهر حج ورته وایي. د حج په میاشتو کې لومبۍ میاشت ده. د حج درې میاشتې د شوال ذیقعده او لس د ذوالحجې، نو دا لومبۍ میاشت ده په هغې کې. او څلورم په دې کې ډېر غټ غټ معرکې شوي دي، غټ غټ جهادونه لکه د احد غزا دا په دې میاشت کې شوي دي. دا ډېره لویه جهاد او غټه غزا وه. داسې پکې نور هم شوي دي غټ غټ واقعات. او په دې کې یو بل شی هم سنت دی، نکاح تړل او واده کول. دام په دې میاشت کې یو مستحب او سنت طریقه ده. د بیبي عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها نکاح په دې میاشت کې شوی دی او واده هم په دې میاشت کې شوی دی. او عربو به وی د شوال په میاشت کې دا چې څوک واده کوي او نکاح کوي وی دا سپیره وي. زمونږ په دې وطن کې پخوا دا رواج و، وی دوه اخترونو کې به نکاح نه تړی او په دوه اخترونو کې به واده نه کوي، وی دا سپیره وي سپیره. دا زمونږ د ښځو یو رواج و او زمونږ د خلکو به هم وی دا سپیره وي. ګوره دا اوس نه ده، دا د حضور پاک د زمانې نه دا خبره را روانه وه. نو عایشه بیبي فرمایي هغې قصدن وی زما نکاح په دې میاشت، وی زما نکاح په دې میاشت کې شوې ده او وادم وی زما نه بختوره ښځه بله څوک ده چې څوک د رسول الله مبارک په نکاح کې وي
او حضور پاک فرمایلی د عائشې بیبي ته وی ته زما په دنیا کې هم بیبي او په آخرت کې به هم زما بیبي حضور پاک بالکل بیماری و آخری عبدالرحمن د دې رورو هغه راننوت عائشہ بی بی فرمائی پا بخاری مسلم په ډېرو کتابونو کې دا حدیث دی وی رسول الله مبارک زما دی سینې ته ډډه والی تکلیف و د بیماره تبه و سخته دا ګرمه تبه وی چې زما رور راننوت عبدالرحمن هغه لاس کې مسواک و نو حضور پاک هغه مسواک ته ډېر په شوق وکتل وی زه په پوه شم چې مسواک کیړه کېږي ما وی د الله رسوله مسواک ته شوق کېږي وی دا سر مبارک دا سوړقو ای نعم چې او نو ما د رور نه راواغشت وی چې مې راواغشت نو هغه لږ کلکو ما ورته وی الینه لک یا رسول الله د الله رسوله لږې پوس کم درته چې نرم شي سر مبارک یې وړقو چې او نو ما هغه مسواک راواغشته نو په غاښونو کې مې ښه وچقاو غاښونه مې پې کېښودل او زورونه مې ولا ورکړل نو پوس مې که نو حضور پاک له مې ورکړ وی داسې ښکلې مسواک یې ومږه چې په ژوند کې داسې ښایسته مسواک چاته نه ومږلی نو یې بیا ما له راکړه نو ما زر ما وی دا خو د حضور پاک د لارو مبارکو لړلی شوی مسواک دی نو ما زر په خپله خوله کې وواو او ما ومږه چې د هغې مبارکې لاړې دی پې زما مږلې شوی هغوی ومږه چې ما وله پوس کړه د هغوی هغه مږلې شوی ما ومږه او دې کې د حضور پاک روح مبارک لاړ پرواز یې وکړه نو زما نه بختوره ښځه بله کم ده چې اخر وخت کې زما د رسول الله مبارک لاړې خدای یو ځای کړی او زما په کوټه کې د حضور پاک نه ساه وتې ده او زما سینې ته ډډه والې وه چې د دواړو جهانو مبارک سردار د دنیا نه لا او بیا زما په کوټه کې دفن شوی دی وی زه څونه خوش قسمته ښځه وی زما نکاح د رکوټ اختر په میاشت کې شوی ده واده نو دا خلق ورته ولې سپیره وی د دې وجې نه زموږ علما وایي چې که تاسو نکاح تړئ او که واده کوئ نو د رکوټ اختر میاشت کې وکئ د حضور پاک د دغه سنتو تابعداري به راشي د عایشې بیبي د نکاح او د واده موافقت او تابعداري به راشي نو په دې وجه علما وایي د شوال په میاشت کې د رکوټ اختر میاشت کې نکاح تړل او واده کول دا مستحب دی ګوره په سنتو عمل کوئ ګوره یو خبره ته کوم دا جمعه اوس نه بله جمعه به راته زه بیا انشاءالله د سنتو بیان وکړم ډېر خلک دي چې هغې ما واورېدل چې هغې سنت نه کوي او فرض کوي او کور ته منډې وایي ډېر خلک مې واورېدل وایي تراویح نه دی کړی ولې دا خلک د سنتو نه بېزاره دی د پیغمبر په طریقه چې عمل نه کوي برباد شي نیک بخته خو خیر د سنتو د تابعدارۍ خبره دا د خلکو په ذهن کې بعضې خلکو څه غلطې شبهې ورچولې یو زیاتی غوندې شی ورته وایي دا زیاتي شی نه دی زه بیا راته د قرآن نه ثابته کړم چې الله وایي د پیغمبر مبارک تابعداري کوه الله وایي پیغمبر ما تاله نمونه را لېږلې ده ځان هغسې جوړ کړه بل په دې میاشت کې یو شپږ روجي دي د ګڼو صحابو نه دا روایت دی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ یا وغا نقل کئی دا حضور پاک نا حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ دا سنور گنش میرے صحابہ دا حضور پاک نا نقل کئی کہ رسول اللہ مبارک فرمائے من صام رمضان چاچے دا رمضان روجیونے ول ثم اتبعه ستا من شوال او بیا دا غینا پس دا رکوٹ اختر پا دے میاش کی شپگ روجیو نس کان کسیام الدہر وفی روایت کان کسیام الدہر کله وفی روایت کان کسیام السند نو تدبیق دا شو کہ دا شپگ روجی چونی والے
نو د یو کال روجو ثواب شو. نو چې هر کال د رمضان روجی نیسی ورپسې شپږ روجی نیسی په دې میاشت کې، نو د ټول عمر د روجو ثواب به والا خدای پاک ورکړي، د ټول عمر. نو علماء حکمت ذکر کوي، حکمت یې دا دی چې وی د رمضان عموما 10 ورځې او شپږ ورسره دا شوې، نو شپږ 10 شوې. او الحسنة بعشر امثالها، نیکی یو پلس خدای بدلی، کم اندازه دا ده. نو شپږ 10 شوله چې پلسو کې ضرب ورکې، نو 360 ته جوړه شوې. دا د کال ورځې. دا حدیث د حضور پاک نه ګورې منقول دی. په مسلم شریف کې هم دې راته کتابونه ښیم، په ترمذي شریف کې هم شته، په ابو داود کې هم شته. امام ابو داود په خپل سنن کې راوړی، صحیح د ابن خزیمه کې هم دی، په مسند د احمد کې هم دی، او په نورو ډېرو کتابونو کې هم دی. او علما بعضې دې حدیث ته حسن وایي او بعضې ورته صحیح وایي. امام ترمذي ورته حسن صحیح ویلی دی، د لوی مرتبې حدیث دی. په مصنف د عبدالرزاق کې هم دی. او زمونږ د فقه کتابونو لیکلی دي، لکه دور مختار شو، شامی شو، هندیه، مراقی الفلاح، بدایع الصنایع. او زمونږ د حدیثو د دې زمانې د ترمذي او ښکلې شرح د معارف السنن، دې ټول ورته مستحب لیکلي چې دا روجه مستحبه ده. البته یو خبره ده، که څوک د رکوټ اختر لومبی روجه م پکې نیسي، لکه د دې ډېر ځان ته زبرګ وایي، شیخ الاسلام دی، او دی وی راشه د رکوټ اختر د دې لومبی ورځې نه شروع کوم، نو بیا مکروه شي. 15 ورځې په کال کې روجې نیول ممنوع دي. یو د رکوټ اختر لومبی ورځ، یو د لوی اختر لومبی ورځ، او 3 ایام التشریق، د لوی اختر دویمه، درېمه او څلورم. په دې 15 ورځو کې روجې نیول ممنوع دي. نو که بعض علما ورته مکروه ویلي دي، نو هغې دا معنا ده چې د اختر د لومبی ورځې نه شروع کړي. او یا که بعض علما ورته مکروه وایي، په دې نسبت وایي چې څوک یې لازم ګڼي او فرض یې ګڼي چې خامخا به نیسي، او که چا ونه نیولی نو دی په انکار کوي، ولې دې ونه نیولی، ګناه دې وکړه. نو داسې نه ده پکار. نیت به دی چې مستحب شی دی او فایده ډېره زیاته ده، نه لازم دی نه فرض دی. او که تی شروع کې ونیسي، نو د اختر د لومبی ورځ نه به نه شروع کې، د دویمې نه وکړه یا وروستو. نو چې څوک یې نیسي، د ټول عمر د روجو ثواب شو. ټول عمر روجې څوک نیولی شي، د دې په پته به ته هله پیښې. اوس د پیغمبر د سنتو فایدې ته ګوره، د دې په پته به هله پیښې چې د قیامت ورځ شي او عملنامه درته میلاو شي. نو هلته به راته بیا پته لګي، اوهو دا خو شکر دی چې ما د شوال هغه شپږ روجې نیولې. او چې چا نی نیولې، نو څه جهنم ته خدای نه بوځي، څه ګناهګاریږي نه، لیکن په عملنامه کې به صرف د رمضان هغه 10 روجې وي او باقي به پکې نه. نو هلته به راته پته ولګي، دلته پته نه لګي. د نیکو په فایده او په ثواب به د قیامت پر ورځ ته پته ولګي، او د پیغمبر د سنت او په عمل به راته هلته پته ولګي. او بیا به لاس مروڼې او په لاسونو به چکونه لګې چې اوهو دا مې څه غلطي وکړه. که د پیغمبر په لاره تللی وي، څه به خواه. یوم یعد الظالم علی یدیه، الله وایي دا ظالمان به په لاسونو چکونه لګوي او څه به وایي، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، خدایه که د پیغمبر سره مې لار نیولې وه، څه خبره د هغه په جون هغه سره، او د هغه د وفات نه پس د هغه سنتو سره. دا د هغه لار ده، عقیده د هغه په شان، عمل د هغه په شان، اخلاق د هغه په شان، آداب د هغه په شان. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اوهو فلان کی سره مې دوستانه وه، هغه به یې پرېږده، مړه سنت پکې څه ته وه. پلان کی سره مې دوستانه وه، هغه یې پرېږده، مړه دا د پیغمبر طریقه پکې څه ته وایي، پرېږده مړه دې حدیثو ته پکې ساجت دی. بس قرآن شته که نه، قرآن وایي قرآن.
په لاسونو به چکونه لګوي د قیامت پرست. نو خدای دې موږ دغسې نه جوړی. موږ له رسول الله مبارک قسم په خدای د انور او د سپومۍ د رڼا په شان خدای یو رڼا را کړې. موږ باله کامیاب یو چې په دې رڼا کې ژوند تېر کړو. که موږ د دغې رڼا نه اخوا شو تیارې ته شو، خو تبۍ ده په دنیا کې چې په تیاره کې روانه یو رڼا نی، نو په یا به په غنو ورخیږي، یا به په مارانو لړمانانو ورخیږي، یا به په کنده ورخیږي، یا به په ډیران ورخیږي، یا به په پردي کور ورننوځي، نو هلته به د بوسو سخې جوړ کړي، او یا به کندې ته غورځېږي. نو په رڼا کې چې زیر څه به درته معلومې. نو دقه رګي د دین دپاره رڼا څوک ته؟ د دواړو جهانو مبارک سردار. نو عقیده کې به په دغې رڼا ځم، عمل کې به په دغې رڼا ځم، اخلاقو کې به په دغه رڼا ځم، په آدابو کې به په دغه رڼا ځم. یو روجه حضور پاک فرمایي مشکات شریف کې حدیث دی، دومره فایده لري وایي چې څوک یوه نفلي روجه ونیسي واورس. خلک وایي لکه دا نفل دی، یا د خدای نیکبخته نفل نه منې، وی دا نفل دی. پیغمبر وی چې نفلی یوه روجه دی ونیوله، وی خدای به دې د دوزخ نه دومره لرې کې لکه د ځمکې او د اسمان په منځ کې چې څومره فاصله ده. نو چې ټول عمر دې نیولي څونه به لرې شي. رسول الله مبارک فرمایي چې یوه نفلي روجه دی ونیوله، یوه، نو په دې دغه کې حیات الحیوان کې یو مارغه لیکلی دی، قاغه ورته مونږ وایو. عربی کې خو غراب دی، غراب ابقا، قاغه ورته وایي په پښتو کې. حیات الحیوان لیکلی دی علامه دمیري، وګورئ. وی د ده عمر 0 کالو ته رسېږي، دونه عمر 0 کالو، په حیواناتو کې ډېر زیات عمر دی. نو وی قاغه چې د اګې نه پس یو پر شروع کی او تر مرګه پورې یو شان پر وی، نه دانې له کوشي، نه اوبو له کوشي، نه ستړي شي، یو شان روانه وی چې دی په دې ټول عمر کې څونه مزل وکړه، دومره به خدای دوزخ نه لرې کړي. دا څونه مزل شو. دا ګوره د نفلو برکت دی. نفلو کې دا دونه برکت ولې دی؟ نفل دا معنا ده چې که نه کې ګناه دې نشته، که نه کې خدای دې نیسي نه، نور فایده خو پکې شته که نه؟ ثواب خو پکې شته، فایده خو پکې شته که نه؟ هلکه یو خبره تره خوشتبه کوم. یو ښځه چې ودیږي او دا ښځه صرف خپل مخ لاس ووینځي او د کور عامې جامې ور واچوي، نو خاوند یې قبلوي که نه قبلوي؟ وایي قبلوي یې که؟ وایي د کور نه عامې جامې او خپلې واچولې، ویلم بل بین بین ترې نه ځي. خو چې واده شوه ډولۍ کې کېناسته، نو دا نه چې څه ګناه وکړه، څه غلطي وکړه. صحابیات هم په دې جامو کې ودونه واده شوي دي، نه ګناه شته، نه غلطي شته، نه خاوند شړي، نه ورسره خاوند روانه کوي. لیکن دا ښځه چې کله واده کېږي، نو وایه هغه نورې ښځې ناوې ته جوړی که ته نه جوړی؟ هلکه تاسو امینه ناوې دې لیدله که نه؟ ناوې ته جوړی که نه؟ د 1,00,000 روپو جوړه ورته واچي، او هغه سره او سپینې سپیدې او پوډر کامال، هغه پوډر یې موډر یې لپسټک یې ویسټک یې هغه ورته ور واچي، او په بړستن کې سپلی او پڼې پخپو کړي. ته پوهېږې دا په ډیران ګرځي، په تولی کې ناسته یو صاحب پڼې ولې راوړي، د پنجابۍ پڼې هغې ورته پخپو کړي، او بنګړي دي رو راو. هلکه بشیر جانه خولې د باندې راغلې، بنګړي دي صاحب، او دغه بانرسۍ لوپټه ده، او قصې پسې دي، او سره دی او سپین دی، او دا قصې پسې دي. دا ولې؟ دا زیاتي څیزونه دي، لکونه روپۍ پې لګوي. دا دې دپاره چې دا جنۍ نور هم خشته شي، دا دې دپاره چې دا جنۍ نور هم ډولی شي، دا دې دپاره چې دا خاوند ښه خوشحالی. هو زما ښځه خو ډېره خشته ده او ډېره خوبصورته ده، او زما د ښځې نه خو سمې خوشبویې دي او خشته جامې. یو 3-4 ورځې پس چې بیا مخوندي، بیا ورته وروسته پته ولګي چې سپیاکه ده، بیا ورته وروسته پته لګي. خو دا غریب خو پې دوکه شي که نه، 3-4 ورځې پې دوکه شي. اوهو دا خو ما د څنګه ښځه ده، یاره بس د 14مې سپومۍ ده، نو هغې هغه شیدونه ویدونه مګري، ځکه د 14مې سپومۍ ښکاري. دقه رنګې رونو
دا نفل ستا د عبادت دپاره داسې دی لکه چې ناوې ته دې دا خشته خشته څیزونه ور واچول او دا دې پې ډولی کړه او خلک د هغې د حسن صفتونه کوي او ماشومان هم چې راشي ته یو ماشوم نه تپوس وکړه وی ناوې پکې کمه یوه وه خو بلا ښځي که نه نو ماشوم چې راشي هغه مو وي هغه سره لوپټه چې په سر به دا پکې ناوې وه نو ماشوم اوس په دې څه پوهېږي خو هغه په دې ټولو ښځو کې یو نمایان وي یو ځان له حیثیت لري او په بلستن کې ناست یو ځای به په بلستن کې هم پڼې پخپو کړې وي او د ځان نه په بلستن کې په هغه اوړي کې هم د ځان نه 500 جامې تو کړې دقه رنګې د دې نفلو مثال او د سنتو مثال دی د قیامت پر ستا عمل به پې ناوي وي ناوې او ډولې به نو دلته پې خاوند خوشحالېږي هلته به پې څوک خوشحالېږي رب العالمین نو خپل عمل خیرن خچن مه ورلېږه خپل عمل سره سنت ملګرې که او نفل ملګرې که چې د دې عمل نه دې ګفت جوړ شي ګفت او الله پې خوشحاله شي حضرت سفیان ثوری سفیان ابن سعید ثوری دا زمونږ د احادیثو یو لوی استاذ تیر شوی د ټولو محدثینو چې څومره محدثین زمونږ تیر شوي دي د ټولو استاد دی د استاد استاد د استاد استاد د امام بخاري امام مسلم امام ترمذي امام ابو داود احمد ابن ټولو استادان استاد امیر المؤمنین فی الحدیث وتوی د حدیثو بادشاہ وی مکه مکرمه کې هماغه زمانه کې خو خلک لږ په مکه شریفه کې دې زمانه کې خو صاحب دنیا ده اوس د هر سړي زړه دا غواړي چې ښکلی مبارک پیغمبر ته ودرېدم او درود پرې ووایم دا د پیغمبر عزت دی دا د مکې مدینې عزت دی خو یقین وکړه اوس په دې رمضان کې خو داسې رش ما چې ته په حج کې هم نه ولیدې لکه دا اوس چې کوم رش دی لاندې چتونه ډک بره ډک لاندې طواف ګران په دویم او په دریم چت به خلک لګیو او طوافونه به یې کول یو ګنټه او په باندې ګنټه او یوه نیمه ګنټه کې به خلک تاوېدل او طوافونه به یې کول خلکو کې خدای شوق پیدا کړي ګرځېدل خو ډېر ګران دی د خدای د کور نه تاوېدل په دې خو الله خوشحالېږي د طواف خو ډېر لوی فضیلت دی او د طواف خو ډېر لوی برکت دی خیر هغه زمانه داسې وه چې رشنو ما سارم ملګرو ته ما زه تللی وم په 1991 کې ما داسې وخت کې طواف کړی سار چې حتویم سره به مې لاس لنګېدلی او تاوېدم خلک به لږ او بیا شوال کې په 94 کې بیا به لینډ جوړ کړ حجر اسود ته الحمدلله هسې به یې تاسو مخکې ووایم د وینا خبره نه ده خدای د ریاکارو نه وساتي یو طواف مې داسې وکړه یو طواف چې په هر چکر کې مې په مقام ابراهیم لاس راښکلی د هغې استعلام او په هر چکر کې مې بیت الله شریف ښکل کړی دا حجر اسود ښکل کړی زمونږ حضرت شیخ شهید مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه هغه به فرمایل وی ما په داسې وخت کې م طواف کړی دی چې ما سره یو کس ملګری به او یا به را سره 2 کسه ملګري رش به نو دا پولیس والا به د بیت حجر اسود باندې نو والا نو سفیان ثوری رحمت الله علیه فرمای وی یو ملګری هم بیت الله کې دیره راغلی و زم تللی نو هلته مې هغه سره تعلق جوړ شو دوستانه جوړه شو او د بیت الله شریف د حج او د عمرې د دوستانه خوږه مې د خدای د کور د مخې دوستانه جوړه شوه به یو ځای به م طواف کو یو ځای به م ناسته کوله یو ځای به ناستو جومات کې حرم شریف کې وی دا سړی ناجوړه شو وی چې ناجوړه شو ما ورته وی چې هلکه ته خو بیماری وی چې یاره زه مسافر یم زما څوک نشته او ته مې ملګری یا د سفر ملګری به یم خو ځاته یو وصیت کوم او دا دی چې زه کله مړ شم نو دا مهرباني به وکړې چې ماله به ته غسل راکې په بل چا راله غسل مه راکوه ماله به کفن هم ته راکې او بیا به مې په قبر کې چاته ووایې راله به قبر وکنئ ما به خښ کې او ما به وسپارئ الله ته او بیا به زما د قبر خوا کې لږ ساعت کښېنې ولې ما نه به فرشتې راځي تپوس به کوي نو چې زه ته ما سره ناست نو زه به لږ مانوس یم ډاډه به د شریعت قانون امرونو دا دی ګورې دا وپېژنئ ښه
مونږ خلک په دې مړو کې ډېر غلط رواجونه کوو. یو خو چې مړ وشي نو څومره زر چې دی ښخی نو ښخه وه، ټیم وله مو ورکوه. زمونږ باباجي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه یقین په خدای که ما ته یو ځل نه څو ځله دا نو دا وصیت و، وی بچې که د شپې مړ شم نو ورځ ته مې میثاره وه، او که د ورځې مړ شم سار غرمې ته مې میثاره، او که غرمه مړ شم نو ما شپې ته میثاره. څومره زر چې کېږي نو رسوا. حضور پاک فرمایي که دا مړی نیک دی نو ښه خبره ده چې خپل جنت ته زر ورورسي، او که دا بد دی نو ځان ته خلاصوه. زمونږ خلک مړی ساتي 2 ورځې او 3 ورځې خلکو مړی ساتلي په بعضې علاقو کې، یو شوا روزې ساتي، ورېږه رور یې را روان دی او ترې را روان دی او پلار یې را روان دی. څه چلو شو چې هغه یې وویني نو ولې په ژوند یې لیدې نه دی، او چې په مرګ یې وویني څه چل به شي؟ دې کې څه دي؟ دا رواج ختم کې. دویم دا دی چې کله مړی لمبوی د مارو نو جرینګې پې مه جوړوئ. زمونږ په وطن کې دام رواج دی چې مړی کله لمبولو لالې هله ماما ته مې اواز که ماما زوی ته، ترور خاوند ته، ترور زوی ته، پلانکي ته، ټول قوم پې راغونډ کړي. ولې دا دی په پالنګ خېجوي، د ده واده دی، دا دونه جرینګه پې څه له راغواړئ؟ په تختې چې د خدای نیکبختان دامونه ښکاري، کپړه چې پې د پاسه واچي اوبه پې واچي لاندې ښکاري، خلک پې مالو چږدي. نو پلار شرمې، رور شرمې، خلک راغونډی. صاحب مې وفات شو، زه او 2 ورونه مې یو مې یو خورایي بس خبره خلاصه شو. بیا به خلک ګیله کوي مونږ ته دی و نه وې، ولې دی په پالنګ اوچتی، که ده ته د واده سیره اچې، که ده ته د واده جامې بدلې، دا ګناه ولې کوي؟ غسل په 2 کسه کېږي، زه 3 کسه شو ده چې یو کس یې ورسره اړی او بل یې لمبی او بل وله اوبه راچلی، بس دا کافي ده. نو دا جرینګې مرینګې مه جوړوئ په خلکو. او یو دا چې غسل پلار دې مړ شو په خپله ورکوه، رور دې مړ شو په خپله غسل ورکوه، پردي خلک مه راغواړه. ورېږه پلانکې به راشي او غسل به ورکړي، ولې څه چل شوی دی؟ نه که نه د دې غسل په طریقه زه نه پوهېږم، د غسل طریقه څه ده، خو خپې ونیو نو څوک په د اوبو کې وروپاټ غسل طریقه. ته چې لامبې په خپله په غسل نه پوهېږې، مخکې به چاردام کې استنجا به وکړې، نو استنجا وله وکړه، لاول په لوټه باندې او بیا په اوبو ګوته یې لاسته واچوه، او بیا د هغې نه پسې چاردام کې، نو چاردام دغه دی خوله کې وله پوټې غوندې ګوته والګي او بل همدا، او پوزه کې وله ګوته وه، او لاول وله مخه، بیا لاسونه او بیا خپې، او بیا وله سر ووینځه، 3 ځله پې اوبه واچوه، بیا یې لږ ګس طرف ته که، ښې طرف وله مخکې که، بیا ښي طرف ته راواړوه، ګس طرف وله بیا رستو که، بس دا غسل شو. دې کې څه دي؟ که اسم دې پې اوبه واچولې مستحب پاتې شو، لیکن غسل وشو د مړي، پروا نشته. علما لیکي ویل اولې اوبه پې ور واچوه، بیا پې د کافور اوبو کې واچوه، او دا د بیرې پاڼې، دې زمانه کې خلک په صابون ومي، او بیا د هغې نه پس یو ځل پکې کافور واچو، یو ځل د بیرې پاڼې، یو ځل ساده اوبه، لیکن که 3 واړه یو ځل د صابون ومږو، بیا د 2 ځله پې عامې، نو پروا نشته. دا مې راته یو طریقه وښوله. بیا چې قبر نه وړی په درزاري به یې نه وړې، په قلار به یې وړی، او قبر کې چې کله سپارې نو سپاره فقهاو لیکلی دي په اور عربی کې دله نه درځي، نو په پښتو کې وایه وی الله ستا په نوم او ستا په دین ما دې وسپاره تا ته، بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعناک. نور الفاظ هم شته، بعضې فقهاو یو شان، بعضې بل شان لیکلي. مړیا انسانه د خدای په نوم او د پیغمبر علیه السلام په دین مې ته کېښودې او مې سپاره، او قبلې ته یې لږ سنګزن که. زمونږ خلک ورې قبلې ته نه سنګزن کوي، نیغ په نیغې کېږي، مخ هم وله قبلې ته لږ تاو که، او داسې معمولي غوندې قبلې ته لږ سنګزن که. بهر کیف وی ما دا سړی مړ شو، چې مړ شو نو ما مسافرو خلکو ته وی چې دا مسافر وفات شوی دی، ما سره د ده خدمت وکړې، تجهیز و تکفین، قبر هم وله وکړه نشته، ما په خپله غسل ورکړه، کفن مې ورکړه،
او قبر کې مې خښ خاور مې پې واچو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمایي وی چې تر څو د مړي پوره خښ شوي نه نو ورسره هغې پورې سار شی زمونږ خلک یې جنازه وکړي په منډه تښتي جنازه چې وکړي نو څه به وایي دوا وکړه او د مړي وارث لم تبه یې وکړله د مټه یو خوا راکاږي بلې بل خوا دوا وکړه دوا وکړه لکه بس دا جنازه دوا وکړه جنازه کې اللهم اغفر لحینا و میتنا و شاهدنا دعا دې وکړه بس دا دعا وکړه د مټه یې نیسي یو خوا دا دعا نه کوي دا مچان چې شړي لاسونه اوچتې او ښکته کوي دا صرف د مړي ته ځان ښیي دی وارث ته چې زه راغلی مه ووینه هر یو ورته وي دوا به وکړو دوا به وکړو دوا به وکړو خدای شته که د خولې نه څوک ټکه مه بس دوا به وکړو دوا کې کړه ځان نه مچان شړی دارنګې تعزیت له چې خلک لاړ شي لس کسه په یو ځل لاړ شي یو وی دوا وکړې بل وی دوا وکړې بل وی دوا به وکړو بل وی دوا به وکړو انا لله و انا لکه دا انا لله دوا ده بل وی دوا به وکړو الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله لکه سنډا لاله دا څه دا دوا ده دا خو تا ذکر چې په ګڼه لس لاړل یو کس چې دوا وکړي ټول دې په امین ووایي خیر وخلاص ښکلې دوا ښایسته دوا وکړه مزېدار چې مړي ته فایده ورسېږي دا زمونږ وروڼو تاسو هم پې او وی څوک الوی او څوک یې نه وی وی نور ښه په یو بل پی په خدای چې تاسو هم ښه پی او زم پې پیمه که دا څوک تعزیت لري او دا دوا کوي صرف ځان ښیي چې ما ګورې راغلی یم دوا به وکړو ما وی نه راغلی او مقبره کې هم چې وی دوا ورته وکړه چې ما ووینه چې زه راغلی ریا شوه هر څه ډب ته پرېوته چې کوم انسان جنازه وکړه او راغی یو قیراط ثواب یې وشي او چې څوک تر دفنه پورې ایثار شو نو 2 قیراطه ثواب یې وشي او یو قیراط د احد د غر عمره دی احد غر اوهو موږ خو به نور کله لیده د احد غر داسې مخامخ به مو ورته کتل 1 کیلومیټر 1.5 کې به راته سخ کال ما له چا دعوت وکړه ما ته یې د احد د غر د پاسه به موږ سره ډوډۍ خوري هلکه د احد غر ورته لاره جوړه شوې نو پوخ روډ نو کچه روډ نو هغه غټ جیپ و چې عام پیزن جیپ ورته ختم نشي نو په هغې کې کېنولو نو صاحب به تلو بلا مزه له مو کو نو د احد سر ته وخت د ټوله مدینه منوره ته لاندې ښکه لکه مې دا خو ډېر لوی غر دی دا خو سره کوټې غر نه دی نو حضور پاک فرمایي چې تر دفنه پورې ایثار شي څومره ثواب 2 قیراطه د احد د 2 غرونو عمره ثواب پته به درته ولګي خو چې د قیامت ورځ شي او ته د مړي جنازه دې کړي او دفنه پورې ایثار شوې نو تا ته به پته ولګي هو څه زبردست کار مو کړی عملنامه ډکه ده سنتو کې دا فایدې دي نو وی چې دې مو دفن که نو زه ورته کېناستم د قبر خوا کې د وصیت کړی او ما یې زه بس کېبنم لږ سر وی چې کېناستم ستړی یم خوب راغی چې خوب راغی سفیان ثوري رحمه الله نو وی دغه سړی مې په خوب کې ولید دا مړی ښه مزېدار د جنت په باغچو کې روان دی او خوشحاله دی وی ما ورته چې لکه ته خو مونږ ښخ کړې څه وشو در سره وی بس خدای وبخلم دا د جنت باغچې ته رالم که نه داسې خوشحالي خدای راکړه وی ما ورته وی چې دا وی ما ته وی ځه تا ته مې حاجت نشته اوس په مخه دی ښه وی ما ورته وی چې دا دومره خوشحالي ده له خدای په څه درکړه څه عمل دې کړی ولې چې هغسې عمل زه شروع کړم وی ما د حضور پاک په یو حدیث عمل کړی دا چې د رمضان روجې به مې ونیولې نو بیا به مې د رکوټې اختر په میاشت کې 6 روجې نیولې دا 6 روجې به نیسې که خیر انشاءالله او دا 6 روجې څه بعضې علما وی پرله پسې ونیسې وی کړاو پکې ډېر دی نو ثواب به ډېر وشي بعضې علما وی نه حضور پاک به د ګل روجه نیوله د زیارت پې نیوله هغه پکې راوله او قل ما یفتر یوم الجمعه د جمعې په ورځ به اکثریت روجه نیوله نام پکې راوله څوک وایي ایام بیز 14 14 15 پکې راوله خو زمونږ یو بعضې فقهاو لیکلي دی او زما دا خبره خوښه ده چې یو ورځ نیسه یو ورځ نه دا صیام داود ورته وایي داود علیه السلام به یو ورځ روجه و یو ورځ به یې کوجه وه
نو که په داسې طریقه دی ونیولې چې یو ورځ نیسه په بله ورځ نه په بله ورځ نیسه په بله ورځ نه نو دا به ډېره بهتره شي نور که پرله پسې هم څوک نیسي نو دغه ثواب یې حاصلېږي ثواب یې کېږي نو دا روجې به نیسئ که خیر انشاءالله باید زنانو باندې هغه د خپلې بیمارۍ روجې پاتې وي نو په دې میاشت کې نیسي دا سنت په هغې نه ادا کېږي یا که په چا قضا پورې و په دې کې نیسي نو په هغې نه پوره کېږي ځان له شی دی دا شپږ ځان له نفلي روجې دي انشاءالله العزیز دا به زموږ باباجي م وی مام درته وی او په عربو کې خو باقاعده مستقل دې ورځو کې درستخانونه ولګي مستقل د لومبۍ ورځې نه پس او خلک دا روجې ډېرې په شوق باندې نیسي اوس هم امام صاحب په خپل تقریر کې عمده ترغیب ورکړ اخیری د جمعې خطبه وه د جمعې او امام صاحب په مدینه منوره کې په خپله خطبه کې د شپږو روجو ترغیب ورکوي دا شپږ روجې ونیسئ او مام تاسو ته وایي که خیر انشاءالله ښه روزې هم ښې دي که خیر مزېدارې دي او موسم هم ښه دی او زنانو ته ووایه چې هم پې عمل وکړي او تاسو به هم عمل کوئ که خیر انشاءالله چې خدای مو عملنامه د نیکو نه ډکه کړي خدای مو عملنامه د روجو نه ډکه کړي او الله د پیغمبر په تابعدارۍ خوشحالېږي چې د پیغمبر تابعداري وکړو مبارک